د افغان طالبانو خپلمنځي اختلافونه ورو په ورو رابرسېره کېږي. د افغان طالبانو مشران ډېر کم داسې لیدل شوي چې د خپل ستر مشر د اعلان کړل شویو پالیسیو سره اختلاف ښودلی وي، خو د خپلمنځي اختلافونو نښې یې په داسې وخت کې زیاتې شوي چې د تېر یو نیم کال راهیسې په واک کې د پاتې کېدو وروسته افغان طالبان په نړیواله کچه د خپل حکومت په رسمي ډول ورمنلو لپاره هڅې کوي. د افغانستان نه د شوروي اتحاد د وتلو ۴۲مې کلیزې د نمانځلو په وخت د طالبانو موقتي دفاع وزیر ملا محمد یعقوب دستوري ته ویلي، طالبان د هر وخت د خلکو جایزې غوښتنې خامخا واوري. د ملا یعقوب وینا هغه تل مشرانو غږ ته هوا ورکړې، کوم مشران چې ډېر کم په ولسي کچه نیوکې کوي. د طالبانو د حکومت مهم غړي او د خلا چارو وزیر سراج الدین حقاني د تېر دویم په ورځ د کوم چا نوم د اخیستلو پرته د خپلې ډلې په مشرانو د واک په غلط کارولو نیوکې کړې وې، چې دغه وینا د ډلې په ستر خو خاموشه مشر هیبت الله اخوندزاده باندې نیوکه وګڼل شوې. سراج الدین زیاته کړه، حالات اوس نور د زغملو نه دي. څو میاشتې وړاندې اخوندزاده د ښځو او جنکیو په زده کړو او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو د بندیز امر کړی و. او ټي ټي پي د پاکستان د پولیسو په وړاندې د نورو حملو خبرداری ورکړی دی. د پاکستان په کراچۍ کې د پروني ډله ییز برید د وژل شویو کسانو شمېر 7 ته ورسید. د دې برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو ټي ټي پي مانه. د پاکستاني پوځیانو په وړاندې د نورو حملو خبرداری ورکړی دی. له کله چې د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملې زیاتې شوې دي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.